سلامونه ونکې له دوستانو راځي دغه ویډیو ما سره وګورئ بیا دغه باندې خبرې کوو چې دغه زه درته تشریح کوم چې دا سره کوم موضوع ده. If you give your car to somebody to drive and the driver kills somebody and you as the owner had nothing to do with the accident, you as the owner of the vehicle are automatically responsible as a matter of law. No exceptions. You know, a lot of people هم خره غلاس دوستانو ویډیو مو کتل نو دا هغه د خلکو لپاره دی چې اکثرا په امریکا کې اوسېږي او اکثرا نانډیوالیانې دوستیانې ملګرتیاوې لري خو د قانون نه آګاهي نه لري چې مثال دغه قانون دلته شته دی که چېرته دغه واقع کېږي نو دا تاسو دپاره ډېره غټه دغه باندې تمامیږي قضیه باندې تاسو ته تمامیږي که چېرته تاسو ګاډي لرئ او کلي مو ورکړي یو بل ملګری راغی چې راکړه دا ګاډی راته راکړه چې زه یو چېرته ځمه کار لرم او دغه کومه یو چېرته ځمه نو په هغه صورت کې که چېرته هغه ټکر کوي نو دا وګوره ښه منظمه توګه واوره په غوږ باندې چې بیا هیر مو نه شي چې بیا سبا ورځ بیا ونه وایي چې زه خبر نه وم او ما ته چا نو ویلي نو دغه عامه پوهاوی ویډیو ده د همدغه د خاطره مې جوړ کړی دی چې ډېری انډیوالان دوستان دي چې یو بل باندې ملګرتیا دی موږ پوهېږو چې موږ افغانان هستو ملګرتیا کوو دوستي کوو چا نه دغه نه کوو نو هغې د خاطره باید ملګری دی هم پوه شي چې مثال مسؤلیت وخت کې باید داسې کار ونه کړي چې هغه تاسو صدمه ورسیږي یا ته باید داسې یو کار ونه کړي چې یو بل ملګري ته یو صدمه او تاوان ورسیږي نو که چېرته ته د یو ملګري ګاډی اخلې د یو ملګری تا ته ګاډی درته درکوي او ته ځې په لاره کې هغه ګاډی ټکر کوي او هلته یو داسې ټکر کوي خدای ناخواسته چې یو کس هلته مړ کېږي یا یو کس زخمي کېږي یا یو کس هلته خپه یې ماتېږي یا لاس یې ماتېږي یا سر یې ماتېږي په هغه صورت کې ذمهوار د ټکر هغه کس نه دی چې تا ته ورکړی دی هغه کس ذمهوار نه دی چې تا ورته ګاډی ورکړی دی چې دا ویسه کار دې وکړه او بېرته راشه ذمهوار د دغې مسؤلیت ټول قانوني باندې تا باندې پرېوځي په دغه وخت کې ته مسؤل د دې چې د هغې تاوان ورته ورکړې ځکه چې ګاډی ستا مربوط دی لایسنس ستاسو مربوط دی پلیټ ستاسو مربوط دی ټایټل دی ګاډي ستا په نوم دی هغې ته د ورکړو د هغې په نامه هېڅ شی نشته دی که چېرته کس وژل کېږي که چېرته کس زخمي کېږي نو هغه په هغې صورت کې دا مسؤلیت ستا په غاړه دی او ته باید د دې تاوان ورکوي او دا په یاد ولره چې اکثرا دوستان فکر کوي چې موږ انشورنس اخیستی دی فول کوریج دی یا لایبلیټي انشورنس دی هر هغه څه چې دی هغه موږ کور کوي ګوره انشورنس لیمټ لري ته نشې کولی چې هغه لیمټ نه بیرون هغه تا ته باره پیسې درته درکړي د چا باډلي انجري چې دی د 25 نه 50,000 پورې دی د چا چې دی 500 نه تر لکو پورې دی د چا چې دی د 15 نه تر 25 پورې دی دا ګوره فرق کوي دغه فرق کوي د انشورنس له خوا نه دا د دغه په اړه باید تاسو آګاهي پیدا کړئ چې مثال تاسو انشورنس چا نه اخلئ د ګاډي د خاطره اول خو مهمه دا ده چې فول کوریج باندې باید وګرځئ همیشه چې چېرته ځئ تاسو باید فول کوریج انشورنس ولرئ د ګاډي د خاطره او که چېرته فول کوریج هم اخلئ هغه لیمټ باندې باید ته باید ځان پوه کړې چې کوم لیمټه پورې ما ته که چېرته زه ټکر وکړم که چېرته یو چا سره زه دغه کېږم یو کس زما د ګاډي په ټکرېدو سره زخمي کېږي یا کوم بل واقع خدای ناخواسته پیښېږي مړ کېږي نو په هغه صورت کې زما کوم اندازې پورې زما انشورنس کولی شي چې کور کړي نو دغه ډېره دغه موضوع ده مهمه موضوع ده که چېرته ته ګاډی لرې وروره هېڅ چا ته ګاډی مه ورکوه دغه امریکا ده که ته وروره یو کس انډیوال دې راځي وایي چې ما ورسوه هغه ځای پورې یا ما سره دا ګاډی دې ما ته راکړه ورته وایي چې مهرباني وکړه زه در سره ځمه همالته دې پرېږدمه کښېنمه 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت منتظر کېږم بېرته دې راوړمه کور کې دې خوشي کومه خو ګاډی زه چا ته نشم ورکولی ځکه مسؤلیت دی وروره دلته امریکا ده دلته افغانستان نه دی دلته کلی بانډی نه دی دلته ولسوالی نه دی دلته هغه سپینګري نشته دی چې 15 14 سپینګري راټول کړي د کلي نه او بیا ویسې یو سپه پسه سره د چا کور ته چې وردرېږه چې ته معاف شي دلته معاف کېدل نشته دی دلته قانون در سره فیصله کوي دلته قانون در سره غږیږي دلته وکیلان در سره غږیږي حتی هغه کس هم در سره نه کینی چې هغه چا سره تا ټکر کړی دی یا جنګ دی کړی دی هر چا سره هېڅوک تا سره نه کیني چې ته به وایې ترې ودرېږه چې دا به ما زه به وزرو کوم خپو ته به پرېوځم ګیرې به ونیسم دلته دا خبرې نشته دی وروره دلته اکثرا هغه ګیره هم نه لري چې ته ګیرې ته لاس واچوې دا ګپ لګوم وروره موضوع بل خوا ته لاړ نه شي نو دا ډېره مهمه موضوع ده چې وروره ګاډی چاته مه ورکوئ
د مسؤلیت کې ځان مه راوړئ چې سبا ورځ قانون تا د کور دروازه درته وټکوي درته وایي چې ووځه راشه چې ستا موضوع نه دی حل شوی. دلته داسې خبرې دي چې که چېرته ویې کتلی چې ته ملامت کاز درته وکیل نیسي. ګوره وکیل درته نیسي سوکی دی. سو معنا باندې دا پوهېږي په دې معنا چې مثال هغه ډېره وخت مثال خلک دي چې هېڅ زخمي یا دغه ني هغه هسې په بهانه وکیل نه چې زما دغه ځای جوبل دی دغه ځای جوبل دی په دغه ټولې چې دا ما درته ټول راټول کړي نو 1 لک 1.5 لک روپو پورې پیسې درنه اخلي. انشورنس نه کې اخلي او که تا نه اخلي انشورنس به دومره ورکړي چې هغه عمره ستا لیمټ ورسره دی. هغې د لیمټ نه اضافه هېڅ کله انشورنس پیسې نه ورکوي چاته. دا ګوره ښه په غوږ کې کېده چې سبا ورځ دغسې مشکلاتو کې بیا ګیر نه شي. انډیوال بازي ما انډیوال بازي دلته چا سره مه کوه. هغسې انډیوال بازي چا سره مه کوه چې هغه وروره سبا ستا د دې باعث کېږي چې ته زندان ته ځې. سبا د دې باعث کېږي چې ستا بچیان بې سرپرسته پاتې کېږي. سبا د دې باعث کېږي چې ته د کور سرپرست به نه لرې. ته به یې په زندان کې ستا ماشومان به دلته خراله بې روزګار او بې ډوډۍ او بې لوږ او تنده به دلته دیو تېروي. او انډیوال به دې بیا پوښتنه به هم نه کوي. ورور نه ګوره خوږ څه خوږ او دغه نشته دی. دلته بعضې فامیلونه دي چې ما حتی ورونه لیدلی دي چې د ورونو تپوس نه کوي پوښتنه یې نه کوي. وایي پرېږده چې همداسې بد ګرځېدو اوس به بد به پرځي. وایي چې بد ګرځې بد به پرځي. نو دغه ډیره مهمه موضوع ده. باریکي موضوعات دی. د خلکو د دې لپاره سوچ او فکر نشته. د خلکو د دې لپاره هیڅ هغه توجه ورته نه لري چې مثال که چېرته دغسې حالات راپېښېږي آیا موږ د دغې قانون د خاطره موږ د قانون پر وړاندې ځوابګوی یو او که نه. نو دا ډیره باریکیت لري. دا ډیره باریکي موضوعات دی. د چا فکر ورته نه کېږي. خو دا بیا وروسته دا قضیه ډیره غټېږي چې حتی بیا نشي کولی شي راټول کړي. نو هغې د خاطره مخکې نه چې هغه کومه خبره خدای ناخواسته وشي تا باندې کوم مسؤلیت راشي نو هغې نه مخکې باید د دغې مخنیوی د خاطره دغه کارونه وکړي چې ما درته وویلی. بیا سبا ورځ ونه وایه چې صدام نو راته ویډیو نه جوړ کړی. زه خو ویډیوګانې ټوله زما عامه پوهاوی ویډیو دی خاص د خدای د خاطره او د افغانانو د خاطره چې زه غواړم چې کوم څوک که چېرته پوهېږي بیخي ښه خبره ده. که چېرته څه نه پوهېږي دغه زما ما ګډ ویډیو چې زه جوړوم او څه چې پوهېږم او څه معلومات چې زه بل ځای نه راټولوم دا تاسو سره شریکوم. دا خاص د دې د خاطره چې د یو مسلمان ورور په صفت چې تاسو ته دغه موضوع ورسوم چې زیاتره دلته په انګلیسي ژبه خبرې کېږي. معلومات ټول په انګلیسي ژبه دی. زه هغه ترجمه کوم هغې نه یو څه مهم معلومات اخلم او هغه تاسو سره شریکوم. نو بیا ستاسو مسؤلیت دی چې بعد د دې نه چې کوم کار کوئ نو هغه ستاسو خپل کار دی. چې بیا څوک درته ونه وایي چې ولا تا ما ته چا نه ویلي ما درته نه ویلي. اوس خو فیسبوک دی دا ویډیوګانې چې زه یې واچوم دلته فیسبوک کې زرهاو نه کسان ګوري. نو په دې سره زرهاو کسانو کې حتما ته به هم ګوري. نو دا ویډیو تا دپاره هم دی. نو انډیوالي او دا دوستي په ځای خوند کوي د چوکاټ نه بیرون خوند نه کوي. چې یو وخت ستاسو کار خرابېږي یو تا ته یو صدمه یو زیان رسېږي په هغه صورت کې بیا نو هغه انډیوال دی وروره ستا په حق کې وروره نازواني کوي چې وروره دغه کار درته کوي چې هغه ته قانون ته د معرفي کوي او قانون په وړاندې ته ځوابګو کېږي. انډیوال خو هغې ته وایي چې ښه لاره درته وښیي. انډیوال دا نه دی چې تا کندې ته دې ګزار کړي. دا یوازې انډیوال نه دی دا ستاسو فامیل دی دا ستاسو کاکا دی دا ستاسو ماما دی دا ستاسو هر څوک چې دی. امریکا د هر څوک ګاډی لري وروره. یو ورځ دې ورکړه 2 ورځ دې ورکړه 3 ورځ یې خپله ورته ځواب ورکړه وروره ورته مهرباني وکړه وروره ټیکسي ونیسه مهرباني وکړه میټرو کې لاړ شه مهرباني وکړه یو بل څه کې لاړ شه. خو زه نشم کولی چې خپل ګاډی تا ته تسلیم کړم. دا مسؤلیت لري. دا سبا ورځ ما زندان ته بیایي ما سبا ورځ زه تاواني کېږم. زه دومره پیسې دلته زه فکر نه کوم چې افغانان دومره پیسهدار دي چې وروره هغه لک او 1.5 لک روپۍ پیسې د کال ګټي. ته میاشتې وروره ته ټول 3,000 روپۍ ګټې چې هغه فامیل ته دې هم نه رسېږي. نو ته دغه کارونه مخکې نه باید خبر اوسې چې دغه کار څوک دې ونه غولوي. بیا هم ډېره مننه. دغه ډېره مهمه موضوع ده ډېره مهمه ویډیو ده. کولی شي چې نورو دوستانو سره په ګروپونو کې او همداسې شخصي ورته شریک کړي. که څوک نه پوهېږي په دې موضوع باندې ورسره شریک کړي تر څو دغه موضوع باندې آګاهي حاصل کړي. بیا هم ټولو دوستانو څخه مننه. عامه پوهاوی ویډیو ده.
که چېرته بیا تاسو ضرورت لرئ د حقوقي مشورې دپاره کولی شئ چې په ښار کې په ایالتونو کې هر چېرته چې اوسېږي شاوخوا وکیلان پیدا کېږي هغې سره مشوره وکړي بیا هغې درته مهم معلومات هغه صحیح جزئیاتو سره تاسو ته درته درکوي. بیا نه هم که ویډیو مو خوښ شوی لایک فالو کمنټ یاد مو باسئ او نورو دوستانو سره شریک کړئ. بس په خدای مو سپارم ژوندي اوسئ الله مو مل شه. السلام علیکم.